بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو شاګردانو، د ریاضي صنف ته ښه راغلاست. د ریاضي د تیرو درسو په ادامه نن زموږ تاسو 48م درس دی. په 48م درس کې موږ به دا زده کړو چې څنګه موږ کولی سو دوه یا څو کسرونه یو بل سره جمع کړو. نو راځئ د خیره سره په دې خاطر چې زموږ د کسرونو جمع ښه داسې موږ د کسرونو جمع په درو برخو مو ویشلي دي. اول حالت یا اول ډول که چیرې موږ ته دوه دانې کسرونه د جمع په حالت کې موږ ته راکړي، تاسو وګورئ وایي 3 پر 5 جمع 4 پر 5 دا دوه کسره دي، دا دواړه سره چشکه سره جمع کړه. ګرانو شاګردانو تاسو وګورئ دغه دوه کسرونو مخرجونه سره چشته مساوي دي. هر کله چې د دوو یا څو کسرونو مخرجونه سره مساوي کسرونه ډېر په اسانۍ سره جمع کیږي. څنګه د مخرجو څخه یو مخرج لیکو، ګوره د مخرجو څخه چې لیکو یو مخرج لیکو. راځئ دا 5 ولیکئ. صورتونه چې کو سره جمع کوو یا د جمع په شکل یې لیکو 3 جمع 4. راځئ د خیره سره دا عملیه تاسو اجرا کړئ. 3 4 څو کېږي؟ 3 او 4 چې سره جمع کړو څو کېږي؟ دا یو مخرج خو هغه 5 دی. که چیرې 3 پر 5 جمع 4 پر 5 دا دوه کسرونه ولرو د اصلي جمع مساوي کېږي ویه پر څو؟ ویه پر 5. ګورئ هغه کسرونه چې مخرجونه یې سره مساوي دي جمع کول یې ډېر اسانه دي. راځئ دلته وګورئ 4 پر 15 9 پر څو؟ 15. بیا تاسو وګورئ مخرجونه یو بل سره چیش دي؟ مساوي دي. نو مخرجونه چې سره مساوي دي هېڅ تشویش مه کوئ. هسې یو خط بار ولیکئ. د مخرجو څخه چیش کوو؟ یو مخرج انتخابو. د مخرجو څخه یو مخرج انتخابو. د مخرجو څخه یو مخرج مو انتخاب. صورتونه سره چیش کو؟ د جمع په شکل لیکو. اول صورت څو دی؟ 4. دوهم صورت 9. راځئ دا سره جمع کړئ. 4 او 9 چې سره جمع کو څو کېږي ګرانو شاګردانو؟ 4 او 9 چې سره جمع کو څو کېږي؟ دا یې 14. په صورت کې 14 ولیکئ، په مخرج کې هغه 15 ولیکئ. په مابینځ کې یو خط بر یا د کسرې خط علامه. که چیرې 4 پر 15 کسر د 9 پر 15 سره جمع سي حاصل یې 14 پر څو راځي؟ 15 راځي. دا اول حالت و. اول حالت هغه حالت دی چې په هغه کې مخرجونه سره چیش دي؟ مساوي. دوهم حالت تاسو وګورئ که چیرې دوه داسې کسرونه موږ ته راکړي چې مخرجونه سره چیش وي؟ مختلف وي. لکه دلته ښه متوجه سي 2 پر 3 جمع 1 پر څو؟ 4. دلته وګورئ په اول کسر کې مخرج 3 دی، په دوهم کسر کې مخرج څو دی؟ 4. مخرجونه سره چیش دي؟ مختلف دي. نو هر کله چې د داسې کسرو سره موږ مخامخ سولو چې مخرجونه مختلف وي، تر ټولو د مخه اولنی کار چې موږ کوو دا کسرونه باید چی سي؟ ام مخرجه سي. کسرونه باید ام مخرجه سي. نو د کسرونو ام مخرجول څنګه موږ کولی سو؟ 2 طریقې دي. یا به مخرجونه سره ضربوو، مخرجونه ضربوو سره ضربوو په مخرج کې لیکو. دا مخرجولو طریقه یې داست. یا به داسې که د مخرجونو چیش که LCM به پیدا که، تر ټولو کوچنی مشترک مضرب به پیدا که. یا به مخرجونه سره ضربوو یا چیش کو LCM پیدا. راځئ د خیره سره دا مثال ته ښه متوجه سي. 2 پر 3 جمع 1 پر 4 مخرجونه سره مختلف دي. تاسو وګورئ دغه مخرجونه دا 3 تر ټولو ساده عدد دی او 4 هم کوچنی عدد دی. صحیح دي؟ نو LCM ته ضرورت نشته چې پیدا کړئ. ساده د عدد سره چیش کړئ؟ سره ضرب کړئ. راځه 3 ضرب 4 3 چې په 4 کې ضرب څو کېږي؟ 4 په 3 کې یا 3 په 4 کې څو کېږي؟ 12. مشترک مخرج څو راغلی؟ 12 راځي.
که چیرې مخرجونو مختلف باید ام مخرج کو. ام مخرج یا د مخرجونو د ضرب په نتیجه کې ام مخرج کیږي یا د مخرجونو چی پیدا کوي ال سی ام پیدا کوي. تاسو وګورئ اوس ما 3 په 4 کې ضرب کړي. 3 په 4 کې څو کیږي 12. ښه ام مخرج سو یا مشترک مخرج خو انتخاب سو. اوس نو څنګه کوو؟ اوس راځو د خیر سره دغه مشترک مخرج راواخی پر پخوانی مخرج یا د اول کسر پر مخرج چش کی تقسیم کی. د اول کسر پر مخرج تقسیم کی. اصل تقسیم یه چه هر عدد رالی. اصل تقسیم چه هر شی رالی څنګه کو په صورت کې ضربو. 12 تقسیم پر 3 12 پر 3 تقسیم کی سو رسیږي سلور. اصلي تقسیم یې څو رالی سلور. دغه سلور راواخه په 2 کې چشکه ضرب که. سلور چې په 2 کې ضرب کوم څو کیږي 8 کیږي. راځئ دلته ولیکئ په صورت کې 8. د 2 کسرونو په مابینځ کې علامه جمع ده دا یې جمع لیکم. ښه بیا څنګه کوو؟ په 2م کسر کې عیناً دغه پروسه چش کوي تکرار کوي. راځي 12 راواخی پر 4 باندې تقسیم کوي. 12 تقسیم پر 4 څو کیږي 3 رسیږي. آفرین 3 راواخی په صورت کې ضرب کی. صورت یې یو دی. 3 چې په یو کې ضرب کم څو کیږي دا یې 3 خوج 3 رالی. ښه اوس تون راځي صورت د جمع په حالت کې دي صورتونه سره جمع کوي. 8 او 3 څو کیږي 11. آفرین 8 او 3 11 لاسته رالی. 8 او 3 11 کیږي. دا دی زه په صورت کې لیکم 11. مخرج څو دی؟ مخرج 12 دی. ګرانو شاګردانو راځئ دلته یو بل سوال دی. څلور یې پر 9 جمع 15 یې پر څو 12. 2 کسرونه د جمع په حالت کې دي. تاسو وګورئ مخرجونه مختلف دي. دلته موږ 9 مخرج لرو او دلته څو 12. هر کله چې مخرجونه مختلف موږ تاسو چیش باید وکړو؟ باید مخرجونه هم مخرج کو یا مشترک مخرج ورته پیدا کو. مشترک مخرج داسې کو یا دا دواړه عددونه سره ضربو یا د دغه دواړه عددو چیش پیدا کو ال سی ام پیدا کو. ضربول خو مو زده سو. راځئ د خیر سره ال سی ام پیدا کو. راځئ د 9 او 12 چیش پیدا کو ال سی ام پیدا کو. زه تاسو ته دلته دا د ال سی ام د دغه 2 عددو د چیش کوم پیدا کوم. تاسو ښه ماته متوجه سئ. د 9 او 12 ال سی ام زه تاسو ته پیدا کوم. دا یې 3 12 او نه دواړه پر 3 ویشل کېږي پر 3 ویشم. دا یې 3 نه 4 3 12. بیا پر 2 باندې ویشم 3 نه رسېږي خپله یې راټاکه. 2 چې په 2 کې ضرب کړم دا یې 4 یا 4 تقسیم پر 2 دا یې 2 کېږي. راځه نور یې ادامه مو ورکوه ځکه چې 3 او 2 دواړه اولیه عددونه دي. نو دا چې سره ضرب کړم 3 په 2 کې څو کېږي 6 کېږي. تاسو ښه وګورئ 3 په 2 کې 6 کېږي. 6 3 څو کېږي 18 کېږي. 18 په 2 کې ضرب کړه. 18 چې په 2 کې ضرب کړم ګرانو شاګردانو تاسو وګورئ دا دی 18 ضرب 2 دا یې 8 2 دا یې 14 دا یې 6 یو مو حاصل 2 په یو کې دا یې 2 یو حاصل لرو دا یې 3 دا یې څو کېږي 14. د دغو 9 او 12 ال سی ام موږ تاسو پیدا کړئ مساوي سو په څو سره 14 سره مساوي سو. آفرین راځئ د خیر سره دغه به زه پاکم. د دغه دواړو اعدادو مشترک مخرج یا په اصطلاح ال سی ام چې موږ تاسو پیدا کړل 14 سو. صحیح سو. ال سی ام درس مو په تېرو درسو کې ال سی ام مو زده کړی دی. راځئ دلته ولیکئ 14. ښه اوس نو څنګه کوو؟ ال سی ام خو 14 سو معنا مشترک مخرج د دغه 2 کسرو 14 سو. عیناً لکه تیر سوال دغه 14 راواخی پر 9 باندې تقسیم کړي. اصل یې په 4 کې چش کړي ضرب کړي. 14 تقسیم پر 9 څو څو رسېږي؟ ګورئ یو نه هغه نه 2 نه څو کېږي 18 3 نه 28 4 نه 14 4 رسېږي. راځئ دا 4 په 4 کې ضرب کړي. 4 چې په 4 کې ضرب کړم څو کېږي 14 کېږي. 4 4 دا یې 14 دا یې 14 علامه جمع دا د جمع علامه په مابینځ کې ولیکه.
اوس نو راځه دغه 14 تقسیم پر څو که 12 که 14 چې پر 12 تقسیم کو څو رسیږي 3 رسیږي ګوره یو 12 هغه 12 2 دانې 12 څو کېږي 24 کېږي 3 دانې 12 څو کېږي 14 کېږي ښه 3 سوله اصل یې 3 معنا 14 تقسیم پر 12 څو رسیږي دا یې 3 رسیږي 3 په 15 کې ضرب کړه 3 چې په 15 کې ضرب کړه څو کېږي 15 کې ضرب کړه دا یې 15 دا یې 15 ګرانو شاګردانو یو وارې بیا ماته متوجه سئ 14 تقسیم پر 9 څلور رسیږي څلور راواخلئ په څلور کې ضرب کړه څلور په څلور کې 14 علامه جمع دا د جمع علامه ولیکئ 14 پر 12 تقسیم کړئ څو رسیږي دا یې 3 رسیږي 3 چې په 15 کې ضرب کړو دا یې څو کېږي 15 کرار راواخلئ صورتونه اوس سره چش کړئ سره جمع کړئ صورتونه سره چش کړو سره جمع کړو 14 او 15 چې سره جمع کړم څو کېږي 10 کېږي 10 او مخرج خو نو خپله چیش دی 14 دی ګرانو شاګردانو تاسو په دې سوال کې وګورئ بیا مخرجونه مختلف دي د اول کسر مخرج 28 دی او د دوهم کسر مخرج تاسو وګورئ 18 دی نو تر ټول د مخه باید د مخرجونو LCM پیدا کو اوس که ستاسو په ذهن کې دا پوښتنه پیدا سوی نو مخرجونه راځه سره ضرب کړه یا ضرب که چیرې موږ وکړو عدد مخرج چې کېږي غټېږي یا لوی مخرج لاسته راځي نو موږ بیا په تقسیم کې په تکلیفیږو نو تر ټولو ښه طریقه دا ده چې د غټو اعداد که مخرجونه غټ عددونه وو باید موږ تاسو چیش پیدا کړو LCM یې باید پیدا کړو نو راځئ د 28 او 18 چیش پیدا کړئ LCM زه تاسو ته دلته LCM پیدا کوم 28 او 18 LCM زه تاسو ته پیدا کوم راځم ګرانو شاګردانو 28 او 18 دواړه فکر کوم پر درو باندې پوره ویشل کېږي نو پر درو یې ویشم شپږو نه لاسته راغلی شپږو نه تاسو وګورئ بیا پر درو باندې پوره ویشل کېږي پر درو باندې پوره ویشم 3 نه 2 شپږ 3 او 2 چې په پای کې عددونه لاسته راغله اولیه عددونه دي نور که مخته وړې پروسه هم سی دي که پر دغه ځای پرېږدې هم LCM سی دي یا لاسته راځي نو راځي LCM پیدا کړو LCM د 28 او 18 عبارت دی 3 ضرب 3 ضرب 3 ضرب څو ضرب 2 3 ضرب 3 بیا ضرب 3 ضرب څو ضرب 2 تاسو وګورئ 3 په 3 کې څو کېږي نه چې په 3 کې ضرب کوم څو کېږي 28 کېږي 28 اوس په 2 کې ضربوم LCM مساوي کېږي 28 ضرب څو 28 ضرب 2 3 په 3 کې نه په 3 کې 28 اوس 28 په 2 کې ضربوم 2 چې په 2 کې ضرب کوم څو کېږي 14 دا یې څلور یو محصل 2 په 2 کې څو کېږي څلور یو حاصل و څو 15 دا یې څو څلور 50 لاسته راغلی د 28 او 18 LCM مو پیدا کړئ څو راغلی څلور 50 راځئ د خیره سره دغه څلور 50 د مشترک مخرج په ایس ولیکو څلور 50 د مشترک مخرج په ایس لیکم څلور 50 مشترک مخرج سو څلور 50 مې د مشترک مخرج په ایس ولیک اوس څنګه کوم راځم دغه څلور 50 را اخم پر 28 چې کوم تقسیموم څلور 50 تقسیم پر څو 28 څلور 50 چې پر 28 تقسیم کو څو رسیږي 2 رسیږي څلور 50 که موږ پر 28 تقسیم کو 2 رسیږي بیا تاسو تقسیم اجرا کړئ 2 اوس په څلور کې ضربوم اصلي تقسیم یې باید په سرعت کې ضرب کو 2 چیرې ضربو په څلور کې ضربو څلور 2 څو کېږي 8 کېږي دغه څلور 50 مو راواخیستله په 28 کې پر 28 مو تقسیم کړل پر 28 مو تقسیم کړل اصل مو راواخیستل چې مو کړل په څلور کې مو ضرب کړل څلور 50 تقسیم پر 28 اصل یې 2 سوله 2 چې په څلور کې ضرب کړئ څو راغلی 8 آفرین ډېر ښه اوس نو راځئ دلته د کسرونو په مابین علامه چې جمع د جمع علامه باید موږ تاسو چې ولیکو
اوس نو راځئ د خیره سره دغه 450 اوس پر 800 تقسیموو بیا اصل یې په څو کې ضربو په 7 کې ضربو راځئ د خیره سره دغه 450 راواخی تقسیم پر څو کې تقسیم پر 18 کې 450 چې پر 18 تقسیم کو 2 18 څو کېږي 2 دانې 18 تاسو وګورئ ضرب یې کړئ ځای پر ځای اته به دا 14 یو اصل یو 2 هغه به دا 3 دا 6 جیش کېږي دغه 18 راواخی په درو کې چې کوي ضرب کوي 8 3 څو کېږي 4 دا یې 4 2 مو اصل یو 3 هغه 3 2 اصل لرو دا یې څو 15 دا یې 450 نو معنا دا دی که چیرې 450 پر 18 باندې تقسیم کو اصل څو راوځي دا یې 3 راوځي دغه 3 راواخی په څو کې ضرب کوي په 7 کې ضرب کوي 3 چې په 7 کې ضرب څو کېږي دا یې 21 لاسته راغلی 3 په 7 کې څو کېږي 21 کېږي اوس نو راځئ د خیره سره دغه 21 او 8 سره چې کوي 8 سره جمع کوي 21 او 8 چې سره جمع کو څو کېږي 29 کېږي دا یې 29 تقسیم پر څو 450 نو د 4 پر 28 جمع ویې پر 18 که چیرې دغه 2 کسرونو موږ سره جمع کو حاصل یې 29 پر څو راځي 450 دا و د کسرونو د جمع کولو دویم حالت ګرانو شاګردانو اوس نو د خیره سره موږ د کسرونو د جمع کولو دریم حالت ته راغلي دریم حالت ډېر اسانه دی څنګه تاسو وګورئ ښه ماته متوجه سئ 2 صحیح 3 پر 8 جمع 3 صحیح یو پر څو 8 که چیرې یو کسر صحیح لرونکی عدد ولري یا یو صحیح عدد ولري دغه کسرونه موږ څنګه سره جمع کولی شو ریاضي داسې وایي د دغه کسرونو د جمع کولو لپاره تاسو 2 طریقې لري هره طریقه چې ستاسو خوښ وي په هغه طریقه مخته ولاړ شئ راځو د خیر سره اوله طریقه څنګه کولی شو چې موږ دا دواړه کسرونه سره چش کو سره جمع کو اوله طریقه اوله طریقه موږ ته داسې وایي دغه کسرونه چې کوي دا صحیح عدد یې له منځه یوسي یا دغه کسرونه غیر واجب کوي سیسو غیر واجب پروسه مو په تیر درسو کې ویلي ستاسو په یاد دي موږ ویل غیر واجب پروسه معنا دغه صحیح عدد راواخه په مخرج کې ضرب که اصل یې چې هر څومره رالی د سرعت سره چش که جمع که دا د غیر واجب کولو چې شو پروسه وه راځئ د خیره سره دا موږ غیر واجب کو 2 چې په 8 کې ضرب کو 2 8 څو کېږي 8 2 14 کېږي 14 د 3 سره جمع کوي 14 چې د 3 سره جمع کوم څو کېږي دا یې 19 پر څو پر پخوانی مخرج چې هر شي هغه مخرج ګورئ دا د غیر واجب کولو پروسه موږ وختي لا ویلي علامه د جمع دا دی جمع لیکم ښه 3 صحیح یو پر 8 بیا وایي دغه کسر چې کوي غیر واجب کوي غیر واجب کولو پروسه څنګه دی سی عدد په مخرج کې ضرب که حاصل یې چې هر څومره رالی د سرعت سره چش که جمع که راځه 3 په 8 کې 8 3 څو کېږي 24 کېږي 24 د یو سره چې جمع کو څو کېږي 25 سوله 25 پر څو 25 پر 8 راغلی ګور اوس 2 داسې کسرونه موږ ته په لاس راغله چې صحیح عددونه نه لري مګر مخرجونه تاسو وګورئ مساوي دي د اول کسر مخرج هم 8 دی د دوهم کسر مخرج هم څو دی 8 نو موږ وایو څنګه موږ کولی شو دا 2 کسرونه سره جمع کړو په تیر درس کې موږ ویلي چې دا خو اسانه دی جمع کولی نو څنګه کوو دا راځي خط بر وکړئ یا کسرې خط مو وکړئ د مخرجو څخه یو مخرج انتخاب کړئ دا یې 8 مخرجو څخه یو مخرج صورتونه سره چش کوي جمع کوي دغه 19 او 25 سره چش کوي جمع کوي راځه 15 او 9 سره جمع کوي 15 او 9 څو کېږي 14 دا یې 4 یو مو چش دی اصل سوله 2 او یو څو کېږي دا یې 3 یو اصل و دا یې څو 4 15 او 9 څو کېږي 4 ګرانو شاګردانو زه عیناً دغه سوال په چش په دوهمه طریقه تاسو ته حلوم
زه غواړم دغه سوال په دوهمه طریقه تاسو ته چې کوم حل کړم چې په دوهمه طریقه موږ دا سوال څنګه حل شو. راځئ د خیره سره دوهمه طریقه. ګور یو طریقه خو دا دی چې غیر واجب که سوال چې که حل که خلاص. بله طریقه داسې دی دوی داسې راته وایي دغه دوه صحیح 3/8 دا خو موږ ویل صحیح عدد په حقیقت کې د کسري عدد سره د چی حالت لري؟ د جمع حالت لري. دا دوه صحیح 3/8 دا معنا دا چې دوه جمع 3/8. ښه نو زه اوس داسې لیکم 2 جمع 3/8. بیا علامه د جمع د عمومي جمع مې ولیکئ. ودر عمومي جمع په بل رنګ تاسو ته ولیکم چې ښه تفکیک یې کوي. علامه جمع. بیا 3 صحیح 1/8 دا صحیح عدد د کسر سره د چی حالت لري؟ د جمع حالت لري. نو راځئ دا جمع کړئ. د جمع حالت ولیکئ 3 جمع 1/8. آفرین. اوس نو ګرانو شاګردانو په دې ځای کې صحیح عدد د صحیح عدد سره جمع کړئ او کسري عدد د کسري عدد سره جمع کړئ. راځئ د خیره سره صحیح عدد د صحیح عدد سره معنا 2 جمع 3. صحیح عدد مې د صحیح عدد سره چی کوي؟ جمع مې کوي. علامه د جمع. کسري عدد د کسري عدد سره د جمع په شکل ولیکئ. یو ځای ولیکئ 3/8 جمع 1/8. اوس نو راځئ د خیره سره صحیح عدد د صحیح عدد سره جمع کړو کسري عدد د کسري عدد سره. دا به زه پاک ځای نسته. اوس نو راځو د خیره سره ما ته ښه متوجه سي 2 او 3 چې سره جمع کړم څو کېږي؟ 2 او 3 15. علامه د جمع په مابینځ کې ګوره د جمع علامه شته. 3/8 جمع 1/8. ګوري مخرجونه سره مساوي دي. ما د مخرجو څخه چی لیکو؟ یو مخرج لیکو دا 8. صورتونه سره چی کو سره جمع کو 3 او 1 څو کېږي؟ دا 4. 3 او 1 4. 15 جمع 4/8. ګوري دا 15 صحیح عدد دی که یا 4/8 کسري برخه ده که یا زه دا داسې لیکلی سم. اجازه لرم په ریاضي کې چې دا داسې ولیکم چې 15 صحیح 4/8. 15 صحیح 4/8. ښه ګرانو شاګردانو تاسو به اوس په دې فکر کې یاست چې په اوله طریقه چې دا مو سره جمع کړل دا 4 تقسیم پر 8 راغلی او په دویمه طریقه 15 صحیح 4/8 راغلی. دا جوابونه خو سره فرق لري. موږ وایو یا وروره جوابونه فرق نه لري. ماسې جواب باید تغییر شکل کو. د جواب تغییر شکل ډیر مهم دی. راځئ د خیره سره ښه ماته متوجه سي دغه 4/8 زه و دغه شکل ته چی کولی سم؟ اړولی سم. ماته متوجه سي. راځئ د خیره سره زه دلته لیکم 4 تقسیم پر 8. اول خو دغه خبرې ته تاسو ښه متوجه سي 4 تقسیم پر 8 اختصار هم کولی سي او تقسیم هم کولی سي. اول تاسو وګورئ 4 تقسیم پر 8 دا کم کسر دی؟ غیر واقعي کسر دی خو صورت یې لوی دی نسبت و مخرج ته. یا تاسو وګورئ موږ یو شی پر 8 برخو ویشو او 4 برخې ځینې اخلو. آیا دا په ریاضي کې امکان لري یا نه لري؟ نو موږ وایو دا چی دی؟ غیر واقعي کسر دی. او واقعي ته باید څنګه تبدیل کو؟ راځئ د خیر سره و واقعي ته تبدیلومه. واقعي ته چې تبدیلوم داسې لیکم د تقسیم څخه باید کار واخلو. 4 تقسیم پر 8 کوم. 4 تقسیم پر 8. تاسو وګورئ 4 کوچنی دی نه رسیږي.
د اوله خانه نو دوهمه خانه باید ورسره یو ځای کړو څو کېږي څلور څلوېښت تقسیم پر اته. اوس تاسو فکر وکړئ څو باید ورکړو پنځه اته پنځه څو کېږي څلوېښت کېږي. تاسو وګورئ پنځه اته پنځه څو کېږي څلوېښت. فارموله خو به مو په یاد وي صحیح دی. موږ ویل باقي مانده چې هر عدد رالی هغه موږ تاسو چیرې لیکو په سرعت کې لیکو. اوس باقي مانده دلته تاسو وګورئ څلور دی باید په سرعت کې ولیکل شي. دا یې څلور. مخرج هغه پخوانی مخرج دلته مخرج اته دی مخرج باید اته شي. او خارج قسمت چې هر عدد وي هغه چیرې لیکل کیږي د صحیح عدد پر ځای. پنځه صحیح څلور یې پر څو اته. او دلته وګورئ پنځه صحیح څلور یې پر څو اته. د جواب تغییر شکل ډیر زیات مهم دی بیا بالخصوص په کسرونو کې. ګرانو شاګردانو د نن ورځې د درس لنډیز دا و چې موږ زده کړله چې کسرونه څنګه سره جمع کولی سو او د کسرونو جمع کول مو پر درو حالتونو وویشل. اول مخرجونه مساوي وو جمع کول یې څنګه وو. دوم چې مخرجونه غیر مساوي بیا څنګه موږ سره جمع کولی سو. او دریم چې صحیح عدد ولري څنګه سره جمع کولی سو. په بله ویډیو کې د خیر سره بیا هم د کسرونو د جمع کولو درس د خیر سره